د جنتی خزي صفت دا دی چې کله خاون په کور کې نه نو دا به د خاون د مال او د جان حفاظت کی او د خپل عزت حفاظت پکې د خاون په غیبوبت کې ناغه په ملیشا کې غریب پیسې ګټي 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 د ځان نه پوسټه کې وباسي او دلته دا یو دریو تعویزګرو لور کې جو خبره ختم شي هغه ته وی پتا تعویزونه شي هغه به ورته وی تعویزونه مې راواغست دا به ورته وی چا کړی دي یاره وی دې سډیر خو درته نه وامه خپلو کې چا کړي دي خپلو کې دي دا ورته بس موصوفه اوس ته تخلاصي هغه ورته وی په خپلو کې چا کړي دا چې کور تراشي جو پلان کې کړي دي ما ته وی چې پلان کې کړي دي جو کورونو کې د خاوندانو اختلافونه پیدا کړل خواګرونه او دړي وړي کړل رورای خلکو د یو مور او پلار پیدا واغه یو بل تغګ نه کې اې د خدای بی انصاف دا ولی دي سی کوي ولی دا رښتي ورانوي رور به پرور تعویزونه کوي رور به ضرور نقصان کوي او دام عقیده دي سی مساتای بس یو به ببل تعویز کې جار سب وران کی دا چې به تعویزونه هر سورانه دي نه خو آسان کار و بیا دا هر سب خلق په یو بل روان کړي بس تعویز په سړی کوا گاړې ته الله تعویز په سړی کوا او کور ته الله دا دي سی آسان کار دی چرتا نو د خدای د پاره د دې کاهنانو نجومیانو نزان اوساتي دا رښتینی خبره چې یو نیمو کې نو دا ورتم شیطانانو کړي دا ورته شیطانانو کړي ته یو عالم للاړ شتا ته دغه د رهنمایي وکي کنه تا ته د عالم داسې اوایي کنه شریم داسې نشته دی نو دا شیطانان وروخي چې نیمه خبره ووري فرشتو ته خو ډیوټي واله شوي دا د ابکیږي دې تینا غنیمه غونته خبره ووریدو راشي د کاهن او د نجومی په وخت کې ارتا وکي یا غي بیا خپل مریدانو ته کې جو مریدان تین لوی فیر جوړ کی بیا نو دا اسی شیطانی خبرې دي د دینه د الله زمونږ د ټولو حفاظت کې خصوصا زنانه او توامه چې مالونه اسی په دې مزای کوي دا د خاون مال له دې به تاسو نه تپوس کی په دې د خاون نه خولت وتی دا پدې د خاون ډیر تکلیف سره دا مال ګټلې دي وحفظناها حفاظت کړې دي مونږ د دې اسمان من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټلې شوی الا من استرق السمع مگر هغه شیطان چې پغلا سره ووري یو خبر دی پغلا اوري دی اسمان ته نږدې تلی فاتبعه شهاب مبین پس روان شي پاغه پس شغله ښکارا بعضی وخت کې به تاسو داسې ستوري لیدلې د اسمان نه داسې تیز راشي دا پیدا شیاطین ویشته شي نیتلی هلته دا خبرې اوري که نه غوږ یخې د اسمان خوا ته نږدې تلي بره نه شي ختلی نو په دې شغله باندې اولي په دې ستوري باندې کته یې راوزغلی چې دی دا خبرې نه اوري فرمای ولقد جعلنا فی السماء بشک پیدا کړي دي مونږ په اسمان کې بروجن غټ غټ ستوري وزیناها للناظرین خسته کړي دي مونږ اسمان د پاره د کتونکو وحفظناها حفاظت کړي دي مونږ د دې اسمان من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټلې شوی نه الا من استرق السمع مگر هغه شیطان چې پغلا سره یوسی هغه خبره اورېدلې شوی فاتبعه شهاب مبین پس روان شي په هغه پسې شغله ښکارا